محترم دوستانو السلام علیکم د سناهل د اکیډمي ته ښه راغلاست. راځئ چې نن یو داسې عظیم الشان عمل او مبارکه وظیفه بیان کړو چې د برکت ډکه او په زړه پورې مجربه وظیفه ده. که څوک غواړي چې خپل پټ او ښکاره حاجتونه یې پوره سي، د ژوند سخت مشکلات یې په بشپړ ډول ختم سي او هر ناممکن کار یې په ممکن بدل شي، نو دوی ته پکار ده چې دا وظیفه په خپل معمول کې شامل کړي. دا وظیفه وکړي. په دنیا کې ډېر خلک د خپلو بندو لارو څخه په ژړا دي، چاته د رزق ستونزه ده، څوک د قرض تر پوج لاندې دي او څوک د کورنۍ چارو په تکلیفو کې دي. خو د دې وظیفې په برکت الله تعالی داسې لارې ورته خلاصې کړي چې انسان یې په خپله هم تصور نسي کولی. عزتمنو، د دې مبارکې وظیفې صفت او اهمیت په دې کې دی چې کله تاسو دا عمل شروع کړئ، نو ستاسو د حاجت دپاره به د غیبو له لورې اسباب په داسې عجیبه توګه برابریږي چې عقل به په حیرانتیا کې ورته پاته کیږي. عزتمنو، قدرمنو، تاریخ او تجربه ښیي چې چا هم دا وظیفه کړې ده، د هغوی مشکلات او حاجتونه په ډیره اساني او په کم وخت کې پوره شوي دي. عزتمنو، دا وظیفه یوازې د کلماتو تکرار نه دی، بلکې دا د کائناتو د مالک سره د زړه تړاو او د رحمت د دروازې د ټکولو تر ټولو غوره لار ده. عزتمنو، په ژوند کې ډیر ځله داسې وختونه راځي چې انسان د خپلو ستونزو له امله ناامیده سي، لوی لوی حاجتونه یې بند پاته وي او داسې فکر وکړي چې نور د دې مشکل د حل هیڅ لار نسته. عزتمنو، خو زه تاسو ته دا ډاډ او اطمینان در کوم، که چا کوم لوی حاجت وي، تر اوسه یې دغه مشکل نه وي پوره سوی، نن دې دا وظیفه شروع کړي، په پوره یقین او اخلاص سره لږ صدقه دې هم ورسره وکړي، انشاءالله العظیم چې سمدستي به یې اثر او نتیجه وویني. نو راځئ عزتمنو چې خپله مبارکه وظیفه شروع کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ګرانو مسلمانانو، که ستاسو په ژوند کې کوم جایز حاجت وي، کومه ستونزه لرئ، رزق کې تنګوالی وي، قرض وي، د واده یا کاروبار مسله وي، نو خپل امید یوازې له الله تعالی سره وتړئ. دا زموږ یوازې یوه دروازه ده. نننی ذکر چې موږ تاسې کوو، هغه د یا مالک الملک کن فیکون ذکر دی. د دې معنا ده د ټول ملک مالکه، ته چې د هر شي امر وکړې، اراده وکړې، هغه به کېږي. دا زموږ تاسې امید دی، دا زموږ تاسې هغه د خلاصون لاره ده. د ټول ملک مالکه، ته چې د هر شي امر وکړې، هغه شی به کېږي. الله تعالی فرمایي کن فیکون، یعنې چې د کوم شي امر یې وکړي نو هغه کېږي. نو د دې ذکر پر مهال په اخلاص سره الله تعالی یاد کړئ، خپل حاجت د هغه په وړاندې کښېږدئ او یقین ولرئ چې الله تعالی په هر څه قادر. اول د واره به راولاړ سئ، د الله حمد به ووایاست، ثنا به ووایاست، بیا به درود شریف پر نبی علیه السلام ووایاست صلی الله علیه و آله وسلم. دا طریقه مختصرا زه تاسو ته ذکر کوم، د ورځې په هر ټیم کې کولی سئ. نو درود شریف چې ووایي صلی الله علیه وسلم 11 واره، بیا به 80 واره دا کلمات ذکر کړئ، یا مالک الملک کن فیکون، یا مالک الملک کن فیکون، یا مالک الملک کن فیکون. کله چې 80 واره حساب دې پوره کړي د یا مالک الملک کن فیکون، بیا به 11 واره درود شریف ووایاست او د 11 واره درود شریف وروسته به بیا خپل حاجت له الله تعالی څخه وغواړئ. په ډېره ژړا او اطمینان او په عاجزۍ سره به سر ښکته کړئ او په اوښکو سره به دا دعا وکړئ، یا الله ته زموږ حاجت پوره کوونکی یوازې الله تعالی ته زموږ حاجت را پوره کړي. او دا ذکر و دعا او عبادت او یوازې یو وسیله ده او نتیجه د الله تعالی په اختیار کې. الله د ټول ملک مالکه، زموږ حاجتونه پوره کړه، زموږ ستونزې اسانه کړه، رزق کې برکت واچوه، قرضونه مو ادا کړه او زموږ دعاوې په خپل فضل او رحمت قبول کړه. آمین یا رب العالمین.